سلامونه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. د تل په څېر ستاسو دپاره مې بیا نوې ویډیو راوړې ده. په دې نوې ویډیو کې زه ستاسو دپاره د موبایل 3 داسې مهم سټینګونه درته ښیم چې تاسې به د دې ویډیو د کتلو څخه وروسته په دې باندې ډېر زیات خوشحاله اوسئ او ستاسو دپاره به دا ډېر په زړه پورې وي. نو که چیرې غواړئ دا 3 مهم سټینګونه په خپل موبایل کې اپلای کړئ یا یې زده کړئ او ورسره وساسئ د دې کار سره، نو راځئ دا ویډیو راسره وګورئ. لومړی زه نن تاسو ته 3 سټینګونه ښیم. لومړی درته دا وایم، کله چې تاسو د خپل شخصي وای فای سره کنیکټ یاست یا ستاسو د موبایل ډیټا آن وي، نو ستاسې د انټرنیټ مصرف روان دی. دا مه منئ چې یو څوک درته وایي چې زه ستا د انټرنیټ مصرف چې ته ډیټا دې آن ده، ستا موبایل مصرف نه کوي، ستا انټرنیټ نه مصرفېږي. زه یو مثال درته ښیم. لکه اوس زه د خپل شخصي وای فای د سیم وای فای سره کنیکټ یم. دا زه کنیکټ یم، که څه هم زما د انټرنیټ سرعت چې دی کم دی، ګوره 246 تر 180 کم راځي. دا زما د انټرنیټ مصرف دی. وګورئ دلته یې ښه په سترګو خپلو سترګو باندې وګورئ. اوس زما انټرنیټ 40 MB 40 شاید تر 48 پورې ورسېدو، په مصرف ورسېدی. لکه دا ګوره ستاسې دا 600 دا 49 ته ورسېدی. ته ګوره زه به تاسو ته اوس بیکګراونډ راولم چې زما په بیکګراونډ کې څه شته، هېڅ شی هم نشته. ما په موبایل کې هېڅ شی هم نه دي آن کړي، لا هم داسې مصرف روان دی. که چیرې زه فیسبوک را خلاص کړم، همدارنګه په فیسبوک کې ګرځم، هم دا مصرف پسې زیاتېږي، لا دا پای ته رسېږي، لا زیاتېږي. اوس د انټرنیټ سرعت چې دی کم دی، نو دا به تاسو اوس لیدلی وای چې څونه زیاتېدی. ګورئ دا 51.8 دونه ډېر مصرف راځي. نو د دې کار د مخنیوي دپاره تاسې څه کولی شئ؟ تاسې به لومړی راسئ هغه اپلیکیشنان، هغه چې تاسې کاروئ د سوشل میډیا په برخه کې یا په نوره برخه کې، او ستاسې زیات انټرنیټ په مصرف باندې رسوي، دغسې په بیکګراونډ کې انټرنیټ مصرفوي، هغه به تاسې بند کړئ. څنګه؟ لومړی به راسئ سټینګ ته. کله چې سټینګ ته رالاست، له هغه څخه وروسته په دې کنکشن باندې کلیک وکړئ. د کنکشن څخه وروسته دغه ډیټا یوز ته راسئ. کله چې دلته رالاست، تاسې دلته په دې باندې به دغه وکړئ چې موبایل ډیټا یوز. په دې ځای چې تاسې کلیک وکړئ، دا لوډینګ راځي. نو دا ګوره دا هغه اپلیکیشنان دي چې هغه ستاسې ډیټا کاروي. بغیر له دې څخه چې تاسې دی استعمال کوئ، ستاسې ډیټا دی مصرفوي، په مصرف یې رسوي، نو هغه دا زما په موبایل کې چې پخوا بند و، اوس ما د دې دپاره کړي دی، له ذکر څخه یې ډېره لږ ډیټا مصرف کړې ده. نو که چیرې دا زما په موبایل کې د پخوا څخه ان وای او تاسې په خپل موبایل کې وګورئ، دی به ډېره ډیټا مصرف کړي. نو دا به داسې کلیک وکړئ، پر هر یو باندې به کلیک وکړئ، دغه الاونډ بیکګراونډ ډیټا یوز دا به بند کړئ. په هر یو کې به دا بند کړئ تر څو دا ستاسې د بیکګراونډ ډیټا له دې څخه بیا نه مصرفوي. تر څو تاسې هغه کار کړی نه وي، تر څو تاسې ګورئ نه، نو بیا به ستاسې د بیکګراونډ ډیټا دا اپلیکیشنان نه مصرفوي. نو دا به ډېر اپلیکیشنان به دلته بند کړئ. دا به ستاسې سره د انټرنیټ په سپما کې ډېره مرسته وکړي. دا یو مهم سټینګ ستاسې دپاره هیله ده چې تاسې به د خوښ وړ ګرځېدلی. دوهم سټینګ زه درته داسې ښیم، کله چې تاسې راځئ پر موټرسایکل باندې یاست، په موټر کې یاست، په باسکل باندې یاست، یا هم یو ځای روان یاست، په یو لاس کې مو موبایل دی. نو موبایل خو ځینې موبایلان غټ دي، تاسې به لیدلي، نو د سړي هغه یو لاس چې دی هغه پوره نه رسېږي په ټول موبایل باندې. نو د دې کار دپاره هم په موبایل کې داسې یو سټینګ راغلی دی چې تاسې کولی شئ په یو لاس باندې موبایل کنټرول کړئ. خو څنګه؟ کله چې سټینګ ته رالاست، په سټینګ کې به لاندې راسئ، دغه اډوانس فیچر تاسې لیدلی شئ، دلته په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ، لاندې راسئ، دلته دغه ځای پیدا کړئ، دا وان هینډډ موډ. کله چې په دې باندې کلیک وکړ، دغه به آن کړئ. کله چې مو دا آن کړ، دلته 2 اپشنه دي. لومړی دغه اپشن دی، دا که چیرې تاسې فعاله کوئ، دا په دې باندې یو رقم بیا تاسې په دې باندې موبایل یو لاس ته اړولی شئ. د دې منځ پر بټن باندې داسې ګوته ونیسئ، داسې لاندې شاته راکش کړئ، لکه اوس ورته ګورئ، دا کار یې وکړئ. کله چې بیا ورباندې بېرته یې سموئ، په دې کونج باندې خالص کلیک وکړئ، دا به سم شي. او دا دوم دانه بیا د دې دپاره دی، کله چې دا غواړئ ته یې یو لاس ته واړئ، په ډبل کلیک باندې اوړئ. لکه زه اوس په دې باندې ډبل کلیک کوم، تاسې وینئ اوس دا بېرته سم شو. راځم دلته بېرته ورباندې کلیک کوم تر څو بېرته سم شي. نو دا ډېر مهم شی دی. دا د موټرسایکل دپاره، د باسکله دپاره یو ځای مصروفه یاست، یو لاس کې مو موبایل دی، یو لاس باندې موبایل کاروئ، نو موبایل داسې راکش کړئ یا یې راولئ خپل لاس ته. دلته په یو لاس باندې اوس تاسې کولی شئ په موبایل کې دلته هر څه چې تاسې غواړئ هغه کولی شئ. کوم سټینګونه تاسې غواړئ یا کوم کار غواړئ تاسې په موبایل کې هغه کولی شئ. لکه اوس غواړم، اوس مثال د خبرې زه به راسم، دلته به یو په داسې شي باندې کلیک وکړم چې په دې ځای کې یو کار کوي، لکه دغه د ګوره تاسې لیدلی شئ. ما چې ورباندې کلیک کوم، بېرته دا واوښتی، ما چې ورباندې کلیک کوم، هغه کار کوي ډایرکټ. لکه بېرته راځم شاته،
دا دی دلته ما چې په خپل موبایل کې په هغه باندې کلیک وکړئ خپله ډایرکټ کار کوي دا اوس تاسو لپاره دوهم ټیک هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلی وي درېیم ټیک چې زه تاسو ته ښیم هغه هم دا ده کله چې تاسو بیا راځئ خپل موبایل را اخلئ دلته سیټینګ ته راځئ د سیټینګ څخه وروسته تاسې راځئ بیا هم اډوانس فیچر ته راځئ په اډوانس فیچر کې تاسې په دې باندې کلیک وکړئ په اډوانس فیچر اوس لاندې راسئ دلته لیکلي دي سمارټ پوپ اپ ویو کله چې مې په دې باندې کلیک وکړ دلته لومړی په بخښنې سره دغه باندې کلیک وکړئ دا موشن اینډ ګیسټر په دې باندې کلیک وکړئ سمارټ ویو نه دی په دې باندې چې مو کله کلیک وکړ دلته لومړی موږ درې اپشنه لرو دغه لومړی دانه د دې دپاره دی کله چې ته دا آن کې له هغه څخه وروسته کله چې ستا موبایل ستا په جیب کې پروت وي یو ځای پروت وي او ته موبایل راواخلې په لاس کې د ده سکرین باید آن سي ستا دپاره باید دا خلاص یعنې زه موبایل راخلم دا بند دی موبایل کله چې زه دا موبایل راخلم دا باید آن سي دا د دې دپاره دی لکه دلته لیکلي دي ټرن آن د سکرین وین یو پیک اپ یور فون معنی کله چې تاسې تلیفون ته راواخلې سکرین باید آن سي دا دوم دانه چې دی دا ډبل ټیپ ټو ویک دا د دې دپاره دی لکه ځینې خلک به تاسې لیدلی وي په لاس کې موبایل بند د دې معنا دا دی چې سکرین یې بند وي داسې نه چې اپ وي چې پاور اپ وي کله چې په هغه باندې ډبل کلیک پر هنداره باندې ورکوي داسې ډبل کلیک ورباندې کوي نو موبایل خپله ان کېږي یعنې بند یې بېرته ان کېږي دغه درېیم دانه چې دی دا سمارټ کې دا د دې دپاره دی کله چې تاسې خپل موبایل ته ګورئ نور که تاسې یو فلم کې راړولی وي کوم یو بل سایټ راړولی وي کوم یو سوشل میډیا یو برخه ګورئ که یو لیکنه کې کوئ هر شی چې تاسې کوئ که ستاسې موبایل له سکرین سره ټچ وي د موبایل سکرین به نه بندېږي دا هم ورته آن کړئ نو دا ډېر مهم ټریکونه او ډېر په زړه پورې ټریکونه هیله ده چې تاسې ته خوښ وړ ګرځېدلي وي او ستاسې لپاره ګټور ثابت شوي وي تر بیا پورې ښې چارې هیله ده چې دا ویډیو درسره خوښه کړئ او د نورو ملګرو سره یې شریک کړئ